زه چې پیسې وګټم او څنګه دوبۍ نه راشم زما به اول کار دی چې په کلي کې به یو ایرپورټ جوړوم نور به څه کوې نور به هېڅ هم نه کومه خو په دې کلي کې دا د ټیپرو کرونده نه ده دا به بندوم خو چې چېرته ځې ټیپر دي او ټیپر دي پر دي مونږ یې تباه کړو ته څه وایې تا ما ته ټیپر وویې مړه تا ته خو ټیپر ویلم د ټیپر توهین دی سنډا ته وایي ویل ته وایي توهین دی په ارام تان کښېنه ورشه سنډانه تپوس وکړه ځه خدای به ټیپر هم قیمت کي ځه په تماشه قیمت کیږي په تماشه ولاکه قیمته کی مړه بس دا ټیپر پرېږده دا پر دي نورې هسې لیوني کړي وو اوس دا خبره کوه چې دا مال به څنګه شي اختر ته مال اخیستل هم غواړي که نه پلارجان به هم څه کړي هغه لږ کساب هم دی که نه چې اخیستی به یې که نه مال لږه غوښه خوړل هم غواړي لالا جانه پلارجان درته غږ کوي ښه صحیح ده راشه بچیه 1,000 روپۍ وشوه نو خیر بیا خو ښه ده دا ګزاره کوي ښه ده بس سبا هم په خیر ځانونه تیار کړئ چې د خیر حلاله کوو صحیح ده مانځنه بعد په خیر صحیح ده زه لږ ځم دوکانو پورې صحیح شو څوک چې ملي کې دا غواګانې چې اخکرونه ماتي دا غواګانې ولې نه ډېره ښه پوښتنه دې وکړه زوی جانه نور سنداګان خو دې پوښتنې غم کې نه دي چې سبا مونږ باندې راضي ده مال چې کله ملي کېلی باید له هرې نګانه جوړي ځکه یې مونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې هغه له غوښو ډکي او ښه صحتمند دي او بل چې غاښونه یې پوره وي هغه مال باید مونږ او تاسو واخلو چې غاښونه یې نه شي هغې باندې هم قرباني نه کېږي پوه شوې اوس زویه نورو ته ورشه ورته یې زر راشي چې حلاله کوو ناوخته دی هله ښه به چې غریبانو ته یې هم به ورلو پلارجانه نن د غوا ډېر ستړي نه کړو ډېره غټه وه یو ګوټ غوښه خو راکړه وختي به ختم شوی او زه بېغمه ناست وی جانه سوالګر راغلی چې غوښه ورته غوښه نشته ځای مونږ اوس ورته حلاله کړله مونږ ځانونه پرې ستړې کړله ورته ځای غوښه نشته ګوره تاسو ونه لیدل چې مونږ 3 برخې کړه یوه برخه د غریبانو دا غم تاسو خورئ حق یې لري منډه کور کې ورته د غوښه او د بیله کې نه خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې ستاسو اخترونو کې ګاونډیان او غریبان خوشحاله کړئ دوی مخکې چېرته غوښه اخیستلی شي دوی دپاره دغه قرباني کېږي که نه دا خو هسې لګیا دی پلاره ته مشرې که پلار هسې نیغ کېږي زه به ورشم چې دا دروازه مخکې موټه کېږه ګوره زویه مونږ او تاسو چې قرباني کړې ده دومره پیسې مو مصرف کړي دي مونږ او تاسو باید ګاونډي او خپل غریبان خوشحاله کړو او کیدای شي که کوم مالدار ته د غریب به زموږ غوښه ورکړه چې هغوی
قرباني کړي کوم قرباني ونه شي نو دې خبرو ته هم پام وي او خیال کوئ ډېر او ګاونډیان هم راځي غریبان راځي هغوی ته غوښه ورکوئ پوه شوې نیکه جانه اوس زموږ خواته ګاونډي راولي چې غوښه ورې که ورشه غوښه ورکړه ته بیا راغلی په خبره نه پوهېږې